غوښتل مې تاسې نه یوه پوښتنه وکړم چې دا خو به ډېره بې مورده نه وي. ځینې خلک دروغ وایي او داسې کله کله ترېنه داسې دروغ هم وویل شي چې مثلا ګټه هم پکې نه وي خو ویې وایي. د عادت له مخې وایي. د عادت به ورته نه وایو. زه فکر کوم دا به هم ستاسې په دې ناروغۍ کې راځي چې تاسې د دې ډاکټران هستئ راځي په دې دغه کې که نه. یا مثلا ځینې خلک نشې کوي، یو کار کې شکست وخوري یا مثلا نه پوهېږم چې په څه وجه یا نشو ته مخه کړي. دې کې که لنډ داسې دانش لالا یا دې باندې بل وخت مفصلې خبرې وکړو خصوصا اوس به بلنډو ډاکټر اوس به لنډو دانش لالا دواړه ښې پوښتنې ولې او لومړنۍ پوښتنه کې دی چې وایي دروغ دا له ماشومتوبه دغه ماشوم کوم شخصیت چې وده کوي یا پرسونالیټي چې هغه کې بیا ډېر بحث ده. موږ څلور کلستره د پرسونالیټي یا د شخصیت لرو، هر یو کې بیا موږ جدا جدا ناروغۍ لري، د شخصیتي ناروغۍ دي، په هغې به بل وخت بحث وکړو. خو اکثره څېړنې هم دا وایي او کتابونه په اصطلاح دا وایي چې یو چاته په ماشومتوب نه دروغ ویل شوي هغه دروغ زده کوي. کوشش باید وشي چې ماشوم ته دا ونه ویل شي مثلا چې زه د سبا ته چکر بیایم یا بیګا ته درته دغه شی راوړم. دې خبرو آرام کې بیګا ته چې پلار راشي یا مور راشي چې شی دی راوړي نو وایي چې دا دروغ دی. یا ماشوم ته وایي چې زه د جمعې په ورځ یو ځای چکر بیایم یا فلاني کره ځو، چې کله هغه ورځ راورسېږي نو ماشوم یا لور یا زوی پلار ته وایي چې دا قصه ده. بالاخره همدغسې نورې خبرې د ماشومانو نه پټېږي ماشومانو ته، هغه لرن تیوري موږ ورته وایي زده کوي. خیر ما یو شی لیکلی و نو دا خو ما خپل د حدس نه لیکلی و، خو دا علمي دی چې دروغ یو کورنۍ تاریخچه هم لري. نو بالکل دا څېړنې هم دا وایي. او بل دا نشته تا خو مطالعه ډېره ده حتما چېرته به د سره لوستې وي او د خپل تجربه دې ده دا بالکل دغسې زده کېږي. یو ماشوم هیڅ کله دروغ نه وایي. یو مثال به یې زه درکړم. مثلا یو څوک دروازه ټکوي او پلار ورته وایي چې زویه فلانی که ورته وایي چې پلار مې زه کور کې نه یم، ورته وایي چې نشته. ماشوم هغه ته وایي چې پلار مې ویلی چې زه کور کې نه یم، ځکه زده نه دي، دا موږ ور زده کوو. نو دا جدي خبره ده، تا خبره علمي خبره ده. په دې به انشاءالله یو مفصل انشاءالله بحث کوو. او بله پوښتنه چې نیشو ته مخه راوړل له بده مرغه چې زموږ ټولنه کې یو لوړه فیصدي چې تیر کال تر 11% زمونږ نشیان رسیدلی و یا معتادین رسیدلی و 11%، او دغه نفوس 11% ډیر زیات دی. 10 میلیونو کې 10%، 11% ډیر تعداد ده. او په دې کې لنډه اشاره دا کومه چې که چېرته همدغه 11% معتادین زمونږ پاتې شي، ډېر هم نه شي، ریلپس هم ونه کړي، 90 کاله په کار دي چې مونږ په دولتي امکاناتو د دو درملنه وکړو. درملنه یې ګرانه ده، سخته ده، او څېړنې وایي، تحقیقات دا وایي چې 95% بیرته ریلپس کوي، بیرته راګرځي. مثلا تداوي به یې کوي 3 میاشتې 4 میاشتې شفاخانه کې به بستري درملنه به وشي، بیرته هغه بازار کې هغه اسانه لاسرسی ده، ملګري دي، دوستان دي. دوی اکثره په دې فکر دي چې ما شکست خوړلی، وظیفې نه منفک شوی یم، پیسې نه لرم، یا کوم بل غم و درد رسیدلی ده، دوی نشو ته مخه راوړي. دا هم جلا بحث ده، په دې هم باید په تفصیل وغږیږو. خو یوه اشاره بله کومه لنډه چې دا ناروغان دي، معتاد ناروغ ده او د مجرم په سترګه باید ورسره ټولنه کې برخورد ونه شي. هیڅ سالم سړی، سالم انسان نشه نه کوي، او په دې سړو کې په سړک باندې نه ویده کېږي. هغوی هم د موږ او تاسو غوندې د یوې کورنۍ برخه ده چې د دنیا کې ژوند کوي. کورنۍ کې په تنګ شوې ده او دا راغلی یا غلا کوي یا بل څه کوي، معتاد ده. نو دا هم ضرور ده چې هغوی سره د ناروغ په سترګه توجه وشي او حداقل د موږ برخورد سره مناسب وي. په دې باندې زموږ یو مشر لیکوال و، خدای دې وصوبه کړي، اصل لاله ماما و، نو هغه به ویل ارباب صاحب، مشر ارباب صاحب، هغه په دې باندې کتاب لیکلی ده، پوډریان او زموږ مسؤلیتونه، عبدالهادي خلیلزی. دا کتاب اوس هم له موږ سره شته. زه فکر کوم دا به لومړنی کتاب وي چې له روږدو کسانو سره زموږ چلند باید څه وړ وي، په دغه باندې لیکل شوي زموږ مسؤلیتونه څه وي. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب خبرې ډېرې زیات خوږې دي، ډېر زیات خوند کوي. ډاکټر صاحب دا چې اوس دا زموږ د وطن
حالات داسې شوي چې هر سهار موږ راجګېږو یا هم کورنۍ کې یو څوک راته وایي چې نن پلانکي ځای کې چاودنه شوې داسې پېښه شوې داسې قصې دي. یعنې موږ مخکې له دې نه چې کار ته لاړ شو ذهن هم داسې جوړوي چې تاسې له خطر سره مخ یې چې له کوره وځئ. په دغسې حالاتو کې موږ څه وکړو چې له ډېر ژور خفګان سره مخامخ نه شو، یعنې هم دغه حالات وزغمو او هم ځان خوندي وساتو له ژور خفګانه؟ داسې کومې لنډې لارې شته؟ قاري صاحب له بده مرغه د ټولو همدا ستونزه ده په دې ټولنه کې. سهار راپاڅېږي یا به تلویزیون ګوري یا به پوښتنه کوي یا به زنګ درته راځي یا به فیسبوک ګوري چې یوه قصه شوې ده. دغه داسې کیدای شي چې ورو ورو دا مسله عادي شي په دې خصوصا کابل کې. بس انفجار یې کړی ده او خلاص یو قصه ده، یو څوک پکې مړه شو ولاړه. ولې یو ډار یې په خلکو پرېښی ده. هر څوک چې سهار له کوره خپلې وظیفې او دندې ته ځي دا نارامه یي چې اوس به د ما خواته موټر روان ده دا به والوځي یا به سړک خواته زه ولاړ یم، له هر موټره ډارېږي. دې ته بیا موږ یو بل تکلیف ده چې هغه په انزایټي یا په اضطرابات کې راځي، PTSD یا پاست ټراوماتیک سټرس ډیساردر. مثلا یو ځای انفجار کېږي، هغه ویره د سړي په ذهن کې ده یو انسان چې والا نن به دا قصه وشي، پرون دا کیسه شوې وله، ما فلم ولیده، ما کیسې واورېدلې. دا ده. خو ښه خبر دا ده چې خصوصا ماشومانو ته او نوځوانانو ته مونږ دغه خبر ډېر ور ونه رسوو او له بده مرغه چې تلویزیوني یا نورې رسنۍ عکسونه راخلي، د مړو عکسونه یا د انفجار د سړي دود خواله رسنۍ اکثر صحنې ویني هم خلک او خلک ویني بیا عکسونه راخلي او دا نشرایي سره دا ډېر بد اثر کوي. حتی یوه څېړنه چې له دغه 9/11 نه وروسته شوې وله په هغې کې ویلي وه هغه کومو ماشومانو چې د 9/11 واقعه په تلویزیون کې په بار بار لیدلې وه هغوی ډېر ناروغان و، نارامه وه له هغو نه چې هغه صحنه یې خپله لیدلې وه په سترګو. یعنې دا ډېر بد اثر و بد اغېزه لري. دا کار باید ونشي. او بل کوشش وشي چې موږ ځان مصروف وساتو، مطالعه وکړو، روابط وساتو، خصوصا هغو چا سره چې د موږ طبیعت ورسره جوړیږي، خوشحالیږو چې یوه ښه خبر راته کوي. او دعا خو مو همیشه هم دا ده چې خدای دې سوله راولي دې وطن کې او دا ناوړه اغېزې لري او خدای دې هر څه بند کړي سره دغسې وضعیت خلک په تنګ دي. بالکل. ډاکټر صاحب دا زموږ ټلویزیونونه چې دي مثلا یا دغه میډیا زموږ څومره چې دی دوی که حتی د یو شي اعلان هم خپروي داسې په جنګي انداز کې خپروي. مثلا یو کس دغه انرژي چکي بیا وروسته وهل کوي. دغه زموږ مزاج چې دومره جنګي شوی دی او دغه اوس چې موږ بیرته دغه جنګي مزاج په وده کې نور هم لاس لرو چې اعلانونه هم په جنګي بڼه باندې، خبرې هم، تقریر هم باید مشران داسې په غصه باندې وکړي لکه له چا سره چې جنګ وي. دا هم د دغو رواني سټریسونو او فشارونو له لامله دي داسې بل لامل لري؟ قاري صاحب سل په سلو دغه هر څه تاثیر لري. موږ نه پوهېږو چې دا داسې قصدي کېږي او که د موږ مزاج خلکو لیدلی ده او هغه د آډینس یا د مخاطب لپاره هم داسې سریال او فلم دا جوړوي. هغه ښار او بازار کې چې په هغه ملک کې وبښئ په هغه ملک کې چې دغسې نشرات کېږي، تلویزیونونه نشرات کوي یا خواله رسنۍ کې ځینې لنډ فلمونه وي، جنګ وي، بدماشیانې وي، چاقو و، تمانچه و، اور. دا ویل شوي دي چې هر 10 کاله وروسته په همغه ښار او ساحه کې 15% جنایي جرمونه ډېرېږي. یوه ستونزه دا ده. بله ستونزه دا ده چې دا هم لوی بحث ده او د تا له د چینل له طریقه به پرې لنډ بیا غږېږو انشاءالله. یعنی ماشومانو ته د دغو تصویرونو، د دغو فلمونو ښودل، د دغو ډرامو ښودل په هیڅ صورت کې مناسب کار نه ده. ذهن ټول جنګي کېږي. یو او بل دا ده چې په ټولنه کې که موږ او تاسو ګورو اکثره هغه منفي شی را تقلیدوي. یو فلم به مثبت اړخونه هم لري، مثبت صحنې هم لري، خو دا 40 کالو جنګ موږ داسې کړي یو چې ډېره مینه مو توپک سره ده، ډېره مینه مو له جنګ سره ده، خلک هم وښلو سره ده، خلک هم سره نارامه وي. دویمه خبر جنګ ده، دویمه خبر کنځا ده،
مثلا یو دوه موټر ټکر کوي، بیل دی چې ترافیک را ورسیږي، دوی بیل دی مخکې چې جنګ کړی دوی جنګ کړی، هغه ترافیکي جنایي دا ډولي ترافیکي جنایي تړلي دي، چا غاښ ماتوي دي، چا خوله ماتوي، وروسته بیا سره دواړه پښیمانه وي. نو بالکل دغه نشرات او دغسې فلمونه بدې اغېزې لري. نورو ملکو کې فکر نه کوم چې په دغه شکل باندې نشر شي. حتی ځینې ملکو کې ځینې فلمونه چې دغسې وي نشریږي، وایي چې تاسو دغه ماشومان د دغه عمر باید دا ونه ګوري. ولې موږ تر شپې یوې بجې ناست یو، ورته نه کتاب شته نه قلم شته، اکثره ټول نه همدغه ډرامې ګورو، سبا ته بیا اکټونه کوو. ځینې ډرامې دي چې زه خپله شخصا نه ګورم او نه کتلی شم چې یو چا سر پرې کېږي، د چا لاس پرې کېږي، دا په روان باندې ناوړه ډاکټر اغېزه صاحب لري. سپین ډېره ښه پوښتنه وکړه، ماته یو خبره رایاده شوه. نن 25 کاله مخکې موږ یو 3 ورځنی یو ټریننګ کې مې برخه اخیستې او په هغې کې د اعلاناتو دغه و، هسې زما شوق وم دا واورو څه وایي. هغې کې یوه خبره چې ډېره مهمه وه، هغه اوس رایاده شوه دې پوښتنې سره، چې کله چې اعلان جوړېږي په هغې کې باید ستاسې غوندې ډاکټران چې اروايي ډاکټران په اروايي مرضونو پوهېږي، هغې باید په اعلان کې برخه واخلي. تاسې کله حکومت غوښتي هستئ چې موږ داسې یو اعلان جوړو، یا د اعلاناتو کمپنیو یا مثلا اطلاعات فرهنګ چا غوښتي هستئ تاسې که نه؟ شخصا ما سره دانش لاله داسې اړیکه نه ده نیول شوې، خو ما یو دوه مرکو کې په ناروغۍ غږېدلو په طلوع کې د بستان بوالي کې، هلته ما ورته اشاره وکړله چې جنګ موږ نشو بندولی، دا غټه قصه ده. خو دا حکومت ته ویلی شو چې ځینې رسنۍ پوه کړي چې تاسو دغه نشرات مه کوئ. نو دغه هم غږ پورته کړی ده، او که وزارت سره رابطه شوي د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا نه په دې معلومات نه لرم، خو ښه خبره هم دا ده چې هر څه باید فلټر شي، ټولنې ته وړاندې شي. دا نه چې هر څوک اعلان جوړ کړي، هر څوک هر رقم فلم چې نشروو نشر کړي، ځکه دا ټولنه خو نسل په نسل دغسې مونږ بدبخته کیږو او ټول به سره دغسې لمدا. اوس چې نو تعلیم نه وي، ځینو سیمو کې مکتبونه نشته، بیکاره شو، په ځینو سیمو کې چې مکتبونه شته هلته بیا دغسې قصې ورته جوړې دي چې شپه ورځ هم دغه سیریالونه ګورو. د سپین ډور خبره چې هغه مزاج ټول جنګي شوی ده، نو دا د اصلاح وړ خبره ده، او د تا خبره هم پخه ده چې باید دغسې یو کمیسیون وسي چې موږ څه نشر کړو څه نشر نه کړو. ډېره مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ ملګرو. ډاکټر صاحب خبرې تاسې واورېدلې، نورې خبرې هم ډاکټر صاحب سره کوو. دا برخه دلته پای ته رسوو، تر هغو د الله په امان.